حضور ته وړاندې کم. رب العالمین دې اولا ما ته ورباندې د صحیح وینا او د عمل کولو توفیق راکړي او بیا د الله تعالی تاسو ته د اورېدلو او د عمل کولو توفیق درکړي. معزز سامعینو، د دې مجلس نسبت او تعلق مو د داسې یو بهترین کار سره دی چې دا بهترین کار زمونږ او ستاسو د ایمان یوه حصه ده. مونږ تاسو په دې پوهیږو چې انسان مدني الطبع دی. د انسان په طبیعت کې تمدن پروت دی او انسانان یو بل ته حاجتونه او ضرورتونه لري. د هغه ضرورتونو د حاجتونو د پوره کولو دپاره شریعت مطهره مونږ او تاسو ته دوه لارې ښودلي. یوه هغه لار ده چې انسان د هغې په توسط خپل ضرورت پوره کوي، خو په دې پوره کولو باندې مستحق د بدۍ ګرځي په دنیا کې او مستحق د عذاب ګرځي په آخرت کې. دا هغه لاره ده چې په غیر مشروع طریقه باندې انسان د بل انسان نه خپل ضرورتونه او خپل اړتیاوې پوره کړي. نو د سالم عقل والا انسان چې وي، قطع د نظر د دې نه چې دی د مسلمان وي او د یو دین سماوي تابع دی وي، خو چې د انسان عقل روغ وي، غیر مشروع کار دا د انساني فطرت او طبیعت خلاف دی. خلک د دغه انسان دا کړنه نه ستایي او بیا زمونږ او ستاسو د شریعت د نګاه نه خلک ستایم نه او رب العالمین آخرت کې ورته عذاب هم مقرر کړی. الله تعالی دې مونږ او تاسو ته پناه راکړي. او دویم هغه اړخ دی چې مونږ او تاسو یو بل ته حاجتونه او ضرورتونه لرو، خو د یو چا نه خپل ضرورت پوره کو یا یو چا ته د هغه حاجت ور پوره کو، رفع کو، خو د شریعت په چوکاټ کې دننه د مسلمان سره مساعده یا د چا اړتیاوې پوره کول او هغوی ته رسیدګي د شریعت په چوکاټ کې دننه دا هغه بهترین عمل دی چې د کوونکي خلک په انساني معاشره کې ستاینه کوي او دغه انسان چې دی د الله تعالی په درګاه کې د اجر او د ثواب طالب هم دی. الله تعالی ورته نیکه بدله هم ورکوي. زمونږ او ستاسو شریعت د دغې اولني اړخ نه مونږ او تاسو منع کړي یاستو او په دې دویم اړخ یې مونږ او تاسو ماموره کړي یاستو. قرآني آیت دی، رب العالمین فرمایي وتعاونوا علی البر والتقوا. ای مؤمنانو، تاسو د یو بل سره په نیکۍ او په تقوا تعاون کوئ. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، او د یو بل سره په ګناه او په ظلم کې تعاون او په دې موږ ماموره یو. رب العالمین په دنیا هم راته اجر راکوي او په آخرت راته هم اجر راکوي. دو درې نمونې او یو بیلګې درته وایم چې شریعت موږ او تاسو د یو بل سره په تعاون ماموره کړي یو او بیا یې دومره سخت حکم زموږ او ستاسو مخې ته ایښی چې زما او ستا خوږ پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم یشکر الناس لم یشکر الله. کوم یو انسان چې د انسانانو شکر ادا نه کړي، دی د رب العالمین شکر نشي ادا کولی. دا خبره موږ د علماو نه اورو ساده انداز کې، خو معزز سامعینو خبره ساده نه ده، ډېر دقت پکار دی. ته وګوره، رب العالمین خپل شکر دا د بندگانو تر شکر موقوف کړی دی. اے مؤمن مسلمانه، که د بل انسان شکر دی ادا که، نو ته د رب العالمین شکر هم ادا کوی شي او ادا دی که. او که د بنده شکر دی ادا نه که، نو ته د الله تعالی شکر نشي ادا کولی. دې کې راز څه شی دی؟ شریعت څنګه مو تا ته وایي چې د بنده شکر ادا نه کړي د الله تعالی شکر نشي ادا کولی.
علما وجه دا ذکر کوي چونکه منعم حقیقي په موږ او تاسو باندې دا رب العالمین دی. د دې ټولو انعاماتو سرچینه د الله تعالی دی او په نعمتونو کې غټ انعام چې رب العالمین په موږ او تاسو کړی هغه نعمت د وجود دی چې د نشته کړي یاستو، په دې کې د بل چا دخل نشته. خو د دغې نعمت د وجود نه بعد انسان ډېرې اړتیاوې او ډېر ضرورتونه لري او دغه انسان سره الله تعالی ډېرې ښېګڼې کړي دي. ځینې ښېګڼې داسې دي چې الله تعالی بغیر د واسطې د بندګانو نه په بل بنده کړي، او ځینې ښېګڼې داسې دي چې الله تعالی په بنده کړي خو د بنده په واسطه باندې. ښېګڼه د رب العالمین د لوري ده خو منځ کې واسطه بنده دی، او که دا بنده نه وي نو بس بیا دا ښېګڼه نه متحققه کېږي. د دې وجه نه چې نعمت د الله تعالی د لوري دی خو په واسطه د بنده دی. ای بنده تا ته پکار دا ده چې د واسطې قدر وکړې نو هله به د رب العالمین قدر ته ورسېږي. د واسطې شکر ادا که د رب العالمین شکر به ادا کړي، او که د واسطې شکر دې نه وي ادا کړی د رب العالمین شکر نشي ادا کولی. او سره د دې نه چې د الله تعالی په شکر موږ او تاسو مکلف یو. رب العالمین وایي راته چې ما شکر ادا کوي، خو د رسېدو لاره یې دا ده چې د بنده شکر ادا که د رب العالمین شکر به ادا کوي. اوس دا شکر ادا کول د بنده دا په څه طریقه باندې دی؟ بنده در باندې انعام کړی، ښه تعلق ورسره وساته، دغه شکرانګي ادا کا، ته ورسره معاونت وکړه او د دې معاونت چل د خپل اسلافو نه یاد کا او د خپل اسلامي تاریخ نه یاد کا. معزز سامعینو، د دغې ټولو کړنو دپاره زمونږ او ستاسو بهترین رهنما هغه زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم دی. ته وګوره د دې دومره لوی منصب سره څومره ایثار پکې وه، د دوستانو اړتیاوې په څومره ښه انداز پوره کولی. امام بخاري رحمت الله علیه د سهل ابن سعد رضی الله عنه یو روایت راخستی. نبی علیہ السلام تشریف فرمو، یو زنانه راغله، نبی علیہ السلام ته یو صادر راوړه، ورته وایي یا رسول الله دا مې تاسو ته راوړی او تاسو دا صادر واخلئ، زما د طرف نه تحفه ده. صحابه کرام چې کوم مجلس کې ناست دي نبی علیہ السلام ته ګوري، مبارک ده دا صادر را واخست په داسې انداز کې چې دې صادر ته حاجتمند معلومېده. کله چې مبارک صادر واخست کور ته لاړ او دا صادر نبی علیہ السلام لنګ کړی و، د صحابه کرامو مجلس ته راغی، یو صحابي مبارک راوړاندې شه، نبی علیہ السلام ته فرمایي د الله نبی که تاسو د خپل صادر ما ته راکړئ نو ستاسو به ما سره احسان وي. نبی علیہ السلام ورته بالکل درکوم، واپس کور ته لاړه، هغه لنګ چې کوم مبارک د ځان نه راتاو کړی و دی راوباس، بېرته یې د صحابي مبارک ته راوړه، ورې که ورته چې دې زنانه لنګ ما ته تحفه که او هدیه یې که، دغه دی ما تا ته واپس درکه. کله چې نبی علیہ السلام بېرته لاړه کور ته، دا نور صحابه کرام چې کوم مجلس کې ناست دي دوی راتاو شول او دا صحابي ملامته کو، وایي ښه کار دی ونه که، تا ته خو د محبوب معمول معلوم وه چې هغه هېڅکله هم چاته نه وایي، او تا چې بیا ترې غوښتنه وکړه نو تا خو ښه کتل چې نبی علیہ السلام حاجتمند معلومېده دې لنګ ته او دې صادر ته، نو دوباره دې ترې غوښتنه ولې وکړله؟ د صحابه کرامو هم عجیبه عقیدې وې. دې نورو ته وایي د الله په ذات قسم، وایي ما ورته نوره اړتیا نه لرودله دې لنګ ته، خو اړتیا مې ورته دا وه چې دا لنګ دې زنانه نبی علیہ السلام ته راوړه او نبی علیہ السلام د خپل برکتي وجود نه راتاو که. وایي کله چې دی زموږ مجلس ته راووته زما په زړه کې دا راغلل چې راځه د دې لنګ مناسبت د نبی علیہ السلام د وجود مبارک سره راغی او ته ترېنه دا لنګ وغواړه، د ده مبارک د تنې سره لګېدلی، او امید مې دا دی چې دغه لنګ چې د نبی علیہ السلام د تنې مبارکې سره لګېدلی دا به د وفات په دوران کې زما کفن وګرځي. صرف په دغې اساس چې زما کفن شي او اتصال د نبی علیہ السلام د تنې سره راغلی، ما ترېنه ځکه وغوښته. صحابه کرامو نور څه شی ورته ونه ویل، ده بیا خپلو بچو ته وصیت وکړه چې زه کله وفات شم نو هغه لنګ چې د هغې تعلق د نبی علیہ السلام د وجود سره راغلی و ما به همغه کفن ګرځوئ. محدثین کرام دې ځکې لیکي، امام نووي رحمت الله علیه او نور شارحین د احادیثو د نبی علیہ السلام هغه مساعدت د خپلو ملګرو سره ذکر کوي.
ته د خپله یو لباس ته اړتیا لرې، اما بل ملګری دې راځي او تا ته دې وایي چې دا لباس ما ته راکړه او ته وایې خیر دی زما ورته اړتیا شته خو ته یې واخله، دا هغه بهترینه نمونه د ایثار ده. او دا تعلیم ما تا ته خپل پیغمبر پرېښی، په کار ده چې ورپسې روان شو. او بیا کوم صحابه کرام چې د مبارک روزلي وه، سبحان الله، د ایثار نمونې وې، د مساعدت نمونې وې د یو بل سره. دا یو حدیث ته امام ترمذي درته بیانوم، بیا بس کوم. امام ترمذي په جلد ثانی کې یو روایت راخستی، کله چې صحابه کرام مدینې منورې ته لاړل، نبی علیه السلام انصار صحابه کرام راوغوښتل او دا مهاجر صحابه کرام چې د یو ځای نه او بل ځای نه راغلي وو، د دوی په منځ کې سره ورورولي وټاکله. په دې اساس باندې چې دا مهاجر صحابه کرام دلته کورونه نه لري، وطن یې نه دی، بل ځای نه راغلي، او انصار صحابه کرام خو اوسېدونکي د مدینې منورې وو، مځکې یې لرودې، شتمنۍ یې لرودلې، مالداره خلک وو. نبی علیه السلام یو انصاري صحابي راغواړي او ورته وایي چې ستا د دغې مهاجر صحابي سره ورورولي شوه، ته به د ده سره مساعدت او کومک کوې او د ده اړتیاوې به پوره کوې. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دا یو مهاجر صحابي و. نبی علیه السلام سعد رضی الله عنه راوغوښت، ورته وایي چې دا ستا ورور شه او د ده ضرورتونه او اړتیاوې به ته پوره کوې. نبی علیه السلام ته یا رسول الله درسته ده، زه به ده سره مساعدت کوم او د ده اړتیاوې به زه پوره کوم. کله چې کور ته راغلل، دا خبره مې لږ په غور واورئ، د انصاري صحابي د مهاجر صحابي ته وایي نورې اړتیاوې خو به دې اسم پوره کومه، خو لیکن که چېرته د نکاح خواهش لرې، زما په نکاح کې دوه بیبیانې دي، دا یوه بیبي به درته طلاقه کړم، کله چې د دې عدت پوره شه، د عدت د پوره کېدو نه بعد بیا ورسره ته نکاح وکړه، نو د نکاح ضرورت پوره کولو ته دې هم زه تیار یم. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ورته وایي الله تعالی دې تا ته ستا اهل او ستا مال او ستا اولاد ستا بیبي مبارکه وګرځوي، بلکې ښار راته راوښیه، زه د تجارت په اصولو پوهېږم، زه به بازار ته ځم، خپله مزدوري به کوم. ښار یې ور وښوده ورته، روزانه به یې مزدوري کوله، ماښام به یې ځان سره کور ته شیان راوړه، ځان ته به یې راوړل، ده ته به یې راوړل، بیا وروستو واده وکړه. غرض مې دې ټکي کې دی. انصاري صحابي مهاجر صحابي ته وایي که چېرته دې ته اړتیا لرې چې زه نکاح وکړم، نو زه خپله یوه ښځه درته طلاقوم او د عدت د پوره کېدو نه بعد ته د هغې سره نکاح وکړه. دا خبره شاید د ځینو دوستانو په طبیعت درنده لګېدلې وي، او درنده ده هم، اسانه خبره نه ده. دا زمونږ استاسو اسلامي تاریخ کې مونږ وایي پښتانه غیرتمند خلک دي، الحمدلله یقیني غیرتمند خلک دي، افغانان غیرتمند خلک دي، یقیني غیرتمند خلک دي، ډېرې فداکارۍ د اسلام دپاره خلکو ورکړي، خو لیکن د اسلامي تاریخ د نظره په مخ د مځکه باندې غیرتمند خلک د عربان دي. د قرآن کریم الله تعالی د عربو جزیرې ته ولې راولېږه، نورې دنیا ته ولې نه لېږه؟ علماو دلته مختلف لاملونه لیکلي. یو لامل یې دا لیکلی چې دا مکه مکرمه او سرزمین د هغې د جغرافیې د لحاظه دا د دنیا وسط دی، او د وسط او د منځ او د مرکز نه چې څنګه پیغام په احسنې طریقې خورېږي، د اطرافو نه په هغې طریقه نه خورېږي. یو راز دا و چې رب العالمین دې ځای کې قرآن کریم راولېږه، او دویم راز دا ذکر کوي قرآن کریم کې خو درانده احکامو، د هغې تنفیذ قرباني غوښتله، د هغې تنفیذ ایثار غوښته، وینه تویېدل یې غوښتل، تعلق کټ کول یې غوښتل، یو اتم غیرت او شجاعت یې غوښته، او په مخ د مځکه کې غیرتمند خلک عربانو. په دې اساس رب العالمین قرآن کریم هغې ته راولېږه چې دوی دا د قرآن کریم احکام په صحیح طریقې د خلکو په منځ کې عملي کړي. او مقصې وشوه، پلار د زوی سره تعلق نه لرو د دین په وجه، زوی د پلار سره تعلق نه لرو، د خپل منځ کې مشکلات را ایجادو، خو دا ټول د غیرت تقاضاوې وې. اوس چې په مخ د مځکه باندې غیرتي خلک عربان دي چې دا غیرت او شجاعت د هغې په مزاج کې پروت دی، دغسې یو غیرتي انسان دې راپورته شي او هغه د بل ملګري ته وایي چې زه درته ښځه طلاقوم او ته ورسره نکاح وکړه، دا د بل شي اثر نشي جوړېدلی. دا هغه اثر او ثمره د متابعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم وه، چې دا متابعت د نبی علیه السلام او دا حقیقي مسلمانی دا په دوی باندې دومره غالبه وه
که کوم شیان به د مزاج خلاف هم یا د معاشري خلاف هم هغوی ته به یې نه کتل، خو دې ته یې کتل چې رب العالمین به په څه طریقه راضي کم او د هغه پیغمبر په څه طریقه راضي کم. دا د ایثار نمونې دي او دا د مساعدت نمونې دي. افغانانو ورونو راځئ د خپلو اسلافو تاریخ ته وګورو، د خپل پیغمبر تاریخ ته وګورو، د صحابو د تابعینو د تبع تابعینو تاریخ ته وګورو چې چا په کور کې طعام نه مونته اما بل ملګري ته چې دی قرباني ورکوله خیر زه دې وږیم خو زما بل ملګری دې موړ وي. تاسو د جابر رضی الله عنه واقعه اورېدلې. امام بخاري غزواتو کې راخستی یو صحابي مبارک د خندق په موقع باندې د شکایت دپاره نبی علیه السلام ته راغی. لمن یې ورته راپورته کړه، ورته وایي یا رسول الله دا وګوره د ولږې د وجې نه مې تیږه د خېټې پورې تړلې ده. تیږې خلک د خېټې پورې ولې تړي؟ دا کوم حرارت د معدې چې او دا معده چې کله خپل منځ کې سره متصله شي د اجزای خو هغه حرارت یو څه دفع کېږي. صحابي مبارک خېټې پورې تیږه تړلې، ورته وایي د الله نبي بس ډېر ولږې پسې راخستی یم که څه چاره راته وکړې. څومره مهربان پیغمبر و. مبارک خپله لمن راپورته کړه. صحابي مبارک ته وایي صحابي که تا د ولږې د وجې نه یوه تیږه خپله خېټې پورې تړلې نو دغه دی وګوره ما دوه تیږې تړلې دي، زما ستا یو حال دی، زم وږی یم. داسې نه ده چې زه طعام ومم او ته دې په ولږه باندې مبتلا یې. جابر رضی الله عنه انصاري صحابي دی. د صحنې ته چې وکتل په منډه منډه باندې کور ته راغی. خدای تعالی مو سره زما ورواله په شوق امین ووایي دا خندق غزوه چې کوم ځای کې شوې اخواته د خندق غزوه شوې دلته غر دی او د دې غر دې بیخته د جابر رضی الله عنه کور دی. ای مبارک چې کور ته راغی بیبي ته وایي کور کې څه شی لري؟ وایي نور شی خو نه لرم، یو وړوکی سیرلی لرم او لږ معمولي شان اوربشي دي، د څو محدودو کسانو ګزاره ورباندې کېږي، نور شی په کور کې نشته. ورته وایي په زر زر طعام اماده که او زه ځم رسول الله صلی الله علیه وسلم راغواړم چې زموږ میلمه شي. نبی علیہ السلام ته جابر رضی الله عنه راغی، ورته وایي د الله نبي ته او محدود کسان یې ورته وښودل دا به راشي تاسو ته ما میلمستیا کړې ده. نبی علیہ السلام جابر رضی الله عنه ته وایي ته لاړ شه کور ته، تر څو زه نه یم درغلی د دیګي سر به نه پورته کوئ، ډوډۍ به چې دی د تنور یا د اغیزې نه راخلی، زما تر راتګه انتظار وکئ. جابر رضی الله عنه مخکې راولېږه. وروستو نبی علیہ السلام صحابو ته اعلان کړي صحابو راځئ د جابر رضی الله عنه میلمستیا ده. په لسګونو سلګونو صحابه کرام یې ځان سره را روان کړه. کله چې کور ته رانږدې شول زنانه ګوري او جابر رضی الله عنه ګوري چې په سلګونو صحابه کرام را روان دي. زنانه ورته وایي نو تا ته ما نه ویلي چې ته دعوت صرف نبي علیه السلام ته دغه څو ملګرو ته ورکړه؟ خاوند ورته وایي ما همغه کار وکړه چې څنګه تاسو راته ویلي وو، خو چونکې دا کار ما نه دی کړی، دا خلک ما نه دي راغوښتي، دا نبی علیہ السلام راغوښتي. عجیبه ایمانونه د صحابه کرامو. زنانه ورته وایي زما او ستا میلمه رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو څو کسانو سره او دا چې نور راغوښتي نو دا د نبی علیہ السلام میلمانه دي. موږ د خپلو میلمنو انتظام کوو او نبی علیہ السلام چې دا میلمانه راغوښتي نو هغه به انتظام کوو ځکه یې راغوښتي دي. که د انتظام نظر یې نه و کړی نو نه یې راغوښتل. هغوی ته معلوماتو د الله تعالی یقیني پیغمبر دی. کله چې راغله نبی علیہ السلام کېناست، خپله مبارک ناست دی، ترکاري را اړئ لوښو کې، ډوډۍ راخلې او ماتۍ یې، صحابه کرام بیرون ولاړ دي په نوبت نوبت باندې راځي او دا ډوډۍ خوري. ان تر دې پورې حدیث مبارک کې راځي چې دغه سلګونه صحابه کرام راغلل د هغې طعام نه چې کوم طعام جابر رضی الله عنه تیار کړی د هغې نه طعام هم وخوړه او د کور خلک وایي چې کله نبی علیه السلام سره د ملګرو بیرته لاړه څومره طعام چې موږ په دیګي کې اچولی و همغه طعام په دیګي کې همغه شان باقي پاتې وه. دا خو ګورو د نبی علیه السلام معجزه وه، دې کې خو هېڅ شک نشته. خو شارحینو د احادیثو لیکلي د دوو دریو کسانو طعام سلګونو ته رسېږي. راز څه شی وه؟ شک خو پکې نشته چې معجزه د نبی علیه السلام وه، خو راز دو برکت د ایثار او د قرباني د جابر رضی الله عنه وه چې په خپل کور کې لږ طعام پیدا که او ویل چې زما بچي دې پاتې وي، خو چې نبي علیه السلام او د هغې یو څو ملګرو په هغې باندې د یو وخت دپاره ګزاره وشي د هغې ایثار په برکت کې الله تعالی لږ طعام سلګونو صحابه کرامو ته ورسو. نو که نن هم موږ او تاسو د یو بل تر څنګ ودرېږو، یو بل ته لاس ورکو، یو بل ته اوږه ورکو، د یو بل حوایج پوره کو، د یو بل د حوایجو په پوره کېدو کې سعی او کوشش وکړو، امید دی چې رب العالمین به زموږ او ستاسو په لږه سعیه باندې ډېر فواید او ثمرات مرتب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. جزاک الله واحسن الجزاء. داود د هیواد ویاړ
د جهادي کاروان ستر سالار سنگر محراب منبر ساتونکی شخصیت فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالحق حنفي صاحب د هر اړخیزې او مجذبې وینا څخه یوه اسلامي نړۍ مننه. رب العالمین دې داسې د علم غرونه زموږ له سرونو نه کموي. تقوا کوو